سلطان اسفندیار یو داسې بادشاه وي چې د هغه په اواز کې سختی کمه او حکمت سیوا وي او د هغه د ټولو نه غټ طاقت د هغه لور شهزادي عنایا وي. شهزادي عنایا ښایست بې مثاله وي، خو د هغې اصل ښایست د هغې سوچ او د هغې هوښیارتیا وي. د هغې په مخ باندې همیشه نرمي او په سترګو کې د فیصلې کولو طاقت ښکارېږي. هغه د محل د کمرو نه سیوا د سلطنت په کوڅو کې سکون محسوسوي. کله کله هغه په عام لباس کې په بازارونو کې ګرځي او کله په خاموشۍ سره د عدالت شاته ناسته وي او د عوامو فریاد اوري. هغه د شپې هغه زاړه کتابونه ګوري په کومو کې چې د هغه بادشاهانو کیسې موجود وي، کوم چې په طاقت کې داسې وړاندې شوي وي چې د هغې د سلطنتونو زوال د هغې د غلطو فیصلو په وجه شوی وي. او هغه اکثر خپل پلار ته وایي چې ابا جان تاج صرف په سر نه وي، دا په زړه باندې بوج جوړیږي. د لور دې خبرې اورېدو سره بادشاه ډیر زیات خوشحاله شي او هغې ته ووایي چې ما ته معلومه ده چې زموږ سلطنت په محفوظو لاسونو کې دی او زه غواړم چې د دې هره فیصله د انصاف او د هوښیارتیا نه وکړل شي چې زموږ سلطنت د همیشه دپاره محفوظ وي. هر کله چې د شهزادي عنایا عمر د واده قابل شي نو د نورو ملکونو نه د هغې دپاره رشتې راتلل شروع شي. څه شهزادګان د هغې دپاره قیمتي تحفې او څه د هغې دپاره د هیرې جواهراتو کالي رالیږل شروع کړي. یوه ورځ چې په محل کې خاموشي وي او دربار ختم شوی وي او سلطان اسفندیار یوازې ناست وي نو شهزادي عنایا د هغه خواله راشي او د هغې د مخ نه داسې معلومیږي چې د هغې په زړه کې غټه فیصله کړې وي. بادشاه خپلې لور ته وایي چې تا ته معلومه ده چې ستا د واده خبرې شروع دي او زه غواړم چې ستا د واده دپاره او د دې سلطنت دپاره په دغه شهزادګانو کې یو شهزاده منتخب کړم، خو زه اول ستا د زړه رایې معلومول غواړم. چې په دې سره شهزادي عنایا خپل پلار ته وایي چې ابا جان زه د واده نه انکار نه کوم، خو زه غواړم چې زما انتخاب نه صرف زما بلکې د سلطنت په حق کې وي. چې په دې سره سلطان اسفندیار خپلې لور شهزادي عنایا ته وایي چې ته به هغه کس څنګه پیژنې چې هغه ستا دپاره او زموږ د سلطنت قابل وي. شهزادي عنایا خپل پلار ته وایي چې زه به 3 شرطونه کیدم او زما هر یو شرط به د هغې دپاره امتحان وي او زما اولنی شرط دا دی چې کوم کس لا اختیار ورکړی شي د اختیار حاصلولو نه پس هغه به ځان د چا نه غټ نه ګڼي، ولې چې زه دا لیدل غواړم چې د طاقت حاصلولو نه پس هغه خپله فیصله په غوسه کې کوي یا د عقل نه کار اخلي. او زما دویم شرط دا دی چې زه هغه کس لیدل غواړم چې انتظار کې به د هغه رویه څنګه وي او په سخت وخت کې به هغه د چا نه شکایت کوي او کنه. او زما دریم شرط دا دی چې زه هغه انسان لیدل غواړم چې کوم کس به د خپل ماضي رښتیا ویلو جرأت کوي، ولې چې کوم انسان د رښتیا ویلو نه یریږي نو هغه سباله په تخت باندې د دروغو نه کار اخلي. دې خبرو اورېدو سره سلطان اسفندیار خپلې لور شهزادي عنایا ته وایي چې شهزادي عنایا چې تا صرف د خپل واده نه بلکې زما د سلطنت د مستقبل سوچ کړی دی او ما ته ستا 3 واړه شرطونه منظور دي او څوک هم چې ستا شرطونه پوره کړي نو هغه به زه ستا دپاره او د خپل سلطنت دپاره منتخب کړم. دې نه پس په پوره سلطنت کې یو شاهي اعلان وشي چې د شهزادي عنایا واده به په 3 شرطونو کیږي. دې خبرې اورېدو سره په پوره سلطنت کې یو غوبل جوړ شي. ټول خلک په دربارونو کې خبرې شروع کړي او د بادشاه قاصدان دا پیغام لري لري علاقو ته وړي او په څو ورځو کې د نورو ملکونو نه شهزادګان را روان شي او د هر یو دا یقین وي چې هغه به د شهزادي عنایا شرطونه پوره کوي. ټولو شهزادګانو له د جدا جدا علاقو اختیار ورکړی شي. قانون، پوج او د خزانې چابیانې د هر یو په لاس کې وي. څه شهزادګان خپل حیثیت په لومړی رس کاره کړي او څه په وړو وړو اختلافاتو سزا ورکول شروع کړي. خو په دغه شهزادګانو کې شهزاده سلمان هم وي چې د هغه رویه د نورو شهزادګانو نه مختلف وي. هغه لا چې د کمې علاقې اختیار ورکړی شي نو هلته کې د ډیر وخت نه د 2 خاندانونو د ځمکې په یوې حصې باندې جګړه وي او هغه دواړه خاندانونه خپل ځانونه په حق ګڼي او بل خاندان د ځان دشمن ګڼي.
هر کله چې شهزاده سلمان ته د هغې باره کې پته ولګي نو هغه د هغې خواله لاړ شي او دواړه خاندانونه په یو ځای کېنوي او د هغې خبره بغیر د څه غوسې نه واوري چې په دغه دوران کې یو بزرګ هغه ته وایي چې ته هم د نورو حکمرانانو په شانتي او زموږ د تباولو دپاره راغلی چې په دې سره شهزاده سلمان هغه ته وایي چې که زه ستاسو د دباولو دپاره راغلی وې نو ما به تاسو نه دلته کې تپوسونه نه کول او نه به مې ستاسو خبرې اورېدې او دغه شان شهزاده سلمان د هغې د مسلې حل راوباسي چې نه په هغې کې د طاقت استعمال شوی وي او نه یې په هغې کې یو انسان ذلیله شوی وي خلک حیرانه هم وي او خوشحاله هم وي ولې چې په اول ځل یو اختیار لرونکی کس د طاقت نه بلکې د انصاف نه کار اغستی وي دغه شان وخت تیریږي او د دویم شرط نمبر راشي کله چې ټول کسان په یو ځای کې را جمع کړي شي او هغې ته وویل شي چې تاسو سره د ملاوېدو اجازت چاته هم نشته دې اورېدو سره ډېر کسان غوسه شي او هغې وایي چې دا هر څه ګپ دی او هغې د هغه ځای نه لاړ شي خو څه کسان پاتې شي چې په هغې کې شهزاده سلمان هم وي خو د هغه په ژبه باندې د شکایت یو لفظ هم نه راځي او هغه خاموشه په هغه ځای کې ناست وي چې یو کس د هغه نه تپوس وکړي چې کاش موږ ته معلومه وي چې د دې انجام به څه وي چې په دې سره شهزاده سلمان هغه ته وایي چې که موږ ته د دې انجام معلوم وي نو موږ به صبر نه کوو او دغه شان هغه ته ډېرې موقع ملاو شي چې هغه شکایت وکړي او یا د هغه ځای نه لاړ شي خو هر کله چې اعلان وشي نو څه کسان پاتې وي چې په هغې کې شهزاده سلمان هم موجود وي چې بغیر د څه شور کولو نه یې د شهزادي انایا دویم شرط پوره کړی وي او کله چې د دریم شرط نمبر راشي نو په دربار کې خاموشي وي او د هر کس په زړه کې یره وي ولې چې دا هغه ځای وي کم ځای کې چې رښتیا قیمت غواړي او دغه شان یو کس ورځي او څوک خپله غلطي پټوي او څوک نیم رښتیا بیانوي او اخره کې د شهزاده سلمان نمبر راشي او هغه د سلطان اسفندیار مخې لا ورشي او هغه ته وایي چې زما په ماضي کې یو داسې رښتیا دي چې د هغې په ویلو سره به ته ما د دلته نه وباسي دې اورېدو سره په دربار کې خاموشي شي او شهزاده سلمان وایي چې زما پلار ستا د سلطنت خلاف په بغاوت کې شاملو خو ما د هغه د دې جرم نه نفرت وکړو خو ما د دې رښتیاو نه انکار نه دی کړی چې دغه دوران کې یو کس پاسي او هغه وایي چې دا کس د تخت لایق نه دی چې په دې سره شهزاده سلمان وایي چې که رښتیا ویلو سره زما خوبونه ماتیږي نو زه د داسې خوبونو غلامي نه کوم کوم چې په دروغو باندې ولاړ وي چې په دې سره سلطان اسفندیار شهزاده سلمان ته وایي چې تا چرته هم د خپل پلار جرم پټ کړی دی شهزاده سلمان وایي چې نه او دا یو حقیقت دی او زه دا حقیقت نشم بدلولی او هم دغه لمحه وه چې شهزاده د نورو شهزادګانو په نسبت مخکې لاړ شي دې خبرو اورېدو نه پس سلطان اسفندیار شهزاده سلمان ته وایي چې تا د شهزادي انایا درې واړه شرطونه مکمل کړل شهزادي انایا مخکې راشي او دربار کې دا اعلان وکړي چې شهزاده سلمان ما د خپل همسفر او د ټول سلطنت لپاره منتخب کړی دی او دغه شان د شهزاده سلمان او د شهزادي انایا واده ډېر په سادګۍ سره وشي هر کله چې د هغې واده وي نو شهزاده سلمان هغې ته وایي چې زه نه صرف تاج بلکې دې سره راتلو والا ذمہدارۍ هم قبلوم دې اورېدو سره شهزادي انایا ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه دا سوچ کوي چې د هغې انتخاب د هغې دپاره هم او د هغې د سلطنت دپاره ډېر زیات ښه دی ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي شکریہ